د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر، ستړي مشه. پام وکړئ څو لنډو مهمو خبرونو ته. کابل کې نن سهار په بلو امنیتي پیښو کې 6 کسه وژل شوي دي. د کابل پولیسو ویلي چې نن سهار ناپېژاندو وسلوالو د پغمان ولسوالۍ په پنجه چنار سیمه کې پر خپلو 4 پولیسو برید کړی دی او وژلي دي. همداراز د ریشخور په کلای شیرخان سیمه کې هم یو دولتي کارکوونکی په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د دې ترڅنګ د پوهنتون یو استاد د کابل ښار د 4 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې وژل شوی دی. د کابل پولیس وایي چې نن سهار په دې پیښو کې ټول 6 کسه وژل شوي دي، خو په تړاو یې څوک نه دي نیول شوي. سرچینه کاږي چې پیښې تر پلټنو لاندې دي. کومې ډلې هم تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت نه دی منلی. ترکیه، پاکستان او افغانستان وایي طالبان د بیرته د مذاکراتو میز ته راوګرځي. پاکستان، ترکیه او افغانستان له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته راوګرځي. د یادو درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر 3 اړخیزې غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدلی شي او طالبانو ته پکار ده چې مذاکراتو ته ادامه ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ویلي دوی هڅه کوي طالبان ورباندې او تلپاتې سولې ته وهڅوي. دوی د استانبول کنفرانس کې ګډون وکړي او نړیوالو ته د ثابته کړي چې سولې ته ژمن دي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د یو ټویټ پیغام له لارې په کرونا وبا د ځان اخته کېدو خبر ورکړی دی. اتمر ویلي دا چې د کرونا وایرس نتیجه مې مثبته وه، نو استانبول کې مې د افغانستان، پاکستان او ترکیې په 3 اړخیزه ناسته کې په حضوري توګه ګډون ونه شو کړی. او پینټاګون وایي 250 الوتکې له افغانستان نه د ځواکونو د وتلو بهیر ساتي. امریکا وایي د خپلو سرتیرو د وتلو بهیر د ساتنې لپاره یې جنګي الوتکې د افغانستان شاوخوا ته لیږلي او د دې احتمال شته چې په افغانستان کې خپل ځواکونه هم ډیر کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایاند په تازه څرګندونو کې ویلي چې 250 ډوله الوتکې به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر ساتنه کوي او ترڅنګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر هم ډیریږي څو د وتلو په بهیر کې د امریکایي ځواکونو امنیت تامین کړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.